السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. نن در سره ملګرو په دې ویډیو کې شریکوم چې د فیسبوک څه ډول یوه سټایلیشن آیډي جوړولی شو. ملګرو تاسو ته به پته وي چې نن سبا سټایلیشن آیډي ډېر ګرم بازار روان دی. هر څوک غواړي چې سټایلیشن آیډي ولري. نو ملګرو د دې لپاره چې سټایلیشن آیډي ولرو، زه تاسو ته د یو دوه طریقې ښایم په خپله سټایلیشن آیډي په خپل موبایلونو کې څنګه جوړولی شو. ملګرو زه تاسو ته دا یوه په دې ویډیو کې ښایم چې څه ډول کولی شو سټایلیشن آیډي جوړه کړو. نو دا یوه آیډي تاسو ملګرو وینئ، زه تاسو ته یوه د بېلګې په ډول ښایم. دا شاته بیکګراونډ وینئ ملګرو ټول سپین دی. دا څه ډول کولی شو ملګرو، د تر څنګ دا ملګرو وینئ دا بایو، یوه دا بایو او یو دوه نورې بایوګانې تاسو ته ما د ویډیو په ډسکرپشن کې پرېښي دي. د هغې ځایه د ټلګرام د چینل لارې تاسو ترلاسه کولی شئ په ډسکرپشن کې. او بله خبره ملګرو دا چې دا لاک څه ډول لګولی شو ملګرو، دا لاک ډېر مهم دی. د دې لاک د لګولو لپاره تاسې ډېره اسانه طریقه ده. نو ملګرو که غواړئ چې دا لاک تاسې په خپله آیډي باندې ولګوئ، نو لومړی به تاسې خپله آیډي په موبایل کې خلاصه کړئ. نو ملګرو کله مو چې خپله آیډي خلاصه کړه، نو خو لومړی خو تاسو د بایو انسټال به درته وښیم. نو ملګرو تاسو چې بایو کله په دې ځای کې پیسټ کوئ، غواړئ دا رقم د یو بایو پیسټ کړئ، نو په دې ایډیټ پابلیک ډیټیلز باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو دلته وینئ دا بایو، دا ایډیټ باندې به کلیک وکړئ او په ایډیټ بایو باندې به کلیک وکړئ. ملګرو دلته که تاسو پخوانی بایو لرئ هغه به ریموو کړئ او نوی بایو به پیسټ کړئ. نو ملګرو زما دا همدغه بایو سمه ده. نو ملګرو زه تاسو ته یو بل شی هم ښایم، هغه د پروفایل د تصویر باندې د ګارډ یا سیکور اپشن یا یو بل فارم لګول. لکه ملګرو دلته زه تاسو ته ښایم، په دې باندې به چې کلیک وکړئ په خپل پروفایل پیکچر باندې، په آرټ فارم باندې چې کلیک وکړئ دلته تاسې خپل پروفایل ته فارمونه بدلولی شئ. ملګرو تاسو وینئ د فیسبوک فارمونه دي یا نور فارمونه دي، ډېر ښایسته ښایسته فارم په دې کې شته. ملګرو زه تاسو ته دلته یو دوه د افغانستان د بیرغ فارم هم شته، لکه په خپل پروفایل باندې به د افغانستان بیرغ لکه په دې ډول ولرئ. خو زه تاسو ته ملګرو دلته یو بل فارم لکه د جاکور فارم، جاکور خو ملګرو تاسو پېژنئ، د هغې فارم ملګرو زه دلته تاسو ته غواړم چې په دې زما په پروفایل باندې ولګوم. نو راځم په سرچ کې ورته لیکم چې جاکور. نو ملګرو زه دلته جاکور سرچ کوم، د جاکور فارمونه راواړول. ملګرو تاسو وینئ دا فارم زه انتخابوم. نو دلته به تاسې په سیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سیو باندې کلیک وکړو ملګرو زما په آیډي باندې دا فایل راغی. نو ملګرو تاسو وینئ زه تاسو ته پروفایل ویو کوم، په دې باندې به جاکور تصویر راغلی وي. ملګرو تاسو وینئ زما پروفایل باندې دا راغی. نو ملګرو دا ډېره خوندوره طریقه ده، هر ډول تاسې راوستی شئ. او بله ملګرو تاسو ته ما د ویډیو په د شاته د ګراونډ په سپینولو کې، یعنې ستاسو آیډي به ټوله سپینه ښکاري. د دې ډول طریقې لپاره به تاسو راشئ ملګرو، په دې عکس باندې به کلیک وکړئ او سلیکټ فوټو او اپلوډ فوټو باندې به کلیک وکړئ. نو راځه ملګرو زه تاسو ته تصویر انتخابوم. نو ملګرو ما د خپلې ګیلرۍ څخه یو سپین تصویر چې تاسې له لاندې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک دی، له هغې څخه هم ډاونلوډولی شئ، هغه به راواخلئ او خپل په کاور کې به یې پیسټ کړئ. نو ملګرو وروسته به ستاسې په سیو باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو آیډي به دا ډول شي. ملګرو ډېره خوندوره طریقه ده، هیله ده خوښه مو وي. نو د دې لپاره چې نورې داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې ترلاسه کړئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د بیا لپاره د خدای په امان.